حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو جلیل القدر صحابی تیر شوی دی، دا نبی علیہ السلام مبارک دویم خلیفہ او ډیر نبی علیہ السلام ته نږدې و. هر صحابی کې الله تعالی څخه خپل خصوصیات پیدا کړي، دکې د بهادرۍ او دلیرۍ او د شجاعت څه خصوصیات و. د ده په زمانه کې چې دی کله امیر المؤمنین نو دریای نیل د مصر سره خوا کې یو دریاب دی، لوی دریاب دی. دا دریاب به کال کې یو ځل راختېده او چې دی به روچت شو نو د مصر په دې کورونو به ورته و، د مصر دا ښار به یې غرقو. هغه زمانه کې د خلکو یو رواج و، یو رسم و د جاهلیت د زمانې نه را روانو چې هغې به یو جینۍ خشته خوبصورته وکته چې په ټول مصر کې د هغې نه ښکلې جینۍ به نه وه. هغې ته به یې ښکلې جامې واچولې او کالي زیورات چې څومره و د سرو زرو سپینو زرو نه به یې ډکه کړه، لکه یو انسان چې یو جینۍ واده کوي او ناوې کي. دا به خشته خوبصورته جینۍ ښکلې ناوې کړه او جامې مزېدارې به یې ورته واچولې، جینۍ به یې راوسته او د ټولو خلکو په مخ کې به یې دریاب ته وغورځوله. دا به د هغې قانون و. نو چې دا جینۍ به یې دریاب ته وغورځوله دریاب به ښکته شو، او چې دا به یې نه وغورځولې نو دریاب به راوچتېده او د دې به خطره وه چې د مصر دا غون ښار غرق شي. د مسلمانانو دور راغی و، عمر فاروق رضی الله عنه دی چې دی نو امیر المؤمنین دی او د مصر چې کم گورنر دی هغه هم د نبی علیہ السلام مبارک صحابي دی. په دغه دور کې د هغه خپل موسم کې دریاب روچت شو، سیلاب راغی او د مصر دریاب اوچت شو، اوچتېږي. خلکو د زوړ رسم او د زوړ قانون مطابق گورنر صاحب د مسلمانانو چې کم مشر هغه ته وایي، هغه وی دې سره به څه کوو، دا څه چل دا ولې؟ وی دا خو کال په کال دقه دریاب روچتېږي او زمونږ یو طریقه د مشرانو را روانه د هغه کوو نو دریاب ښکته شي. څه طریقه ده وکې که نه؟ وی مونږ یو جینۍ ورته غورځوو، خشته جینۍ خوبصورته چې په مصر کې د هغې نه ښکلې نه او هغه ته ناوې کو، هغې ته جامې او کالي او زیورات ور واچو. وی پام کوئ دا ونه کې، دا خو ګناه ده، دا خو ناروا دي، دا خو ظلم دی یو مسلمان سره. فوراً یو سړی راوغوښته وی چې څومره ستا تیز اسی او په څومره زغل ته ځان رسولی چې نو امیر المؤمنین عمر فاروق ته لاړ شو، دا خبره ورته وکړه چې څوک و. هغه لاړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له هغه ته الوی، هغه وی ودرېږه زه یو خط درته لیکم. وی دا خط به یو څه و د مصر دا دریاب چې کله روچت شي او تاسو پوه شئ چې دا ښار غرقوي، دا خط به ورته وغورځوئ. خط کې څه لیکلي؟ خط کې لیکلی دریای نیل ته خط لیکلی دی. ګورئ اے د نیل دریابه تم د الله په حکم چلیږي. واقعي چې د الله حکم نی نو اوبه حرکت نشي کولی، که د الله حکم وي اوبه به ډوبولم کوي او که د الله حکم نی ډوبول نه کوي. لرګي کې وزن شته لیکن الله داسې خاصیت پکې پیدا کړی چې اوبو ته وایي دا به نه ډوبې. یو خاصیت پکې الله پیدا کړی دی نه ډوبئ. اوسپنه کې وزن دی، انسان کې وزن دی، ډوبئ. بعضې حیوانات دي چې دریاب ته وغورځئ پکې مړه شي او بعضې پکې دننه چلیږي، هغې له الله رزق او اکسیجن د دریاب نه پوره کوي. دا د الله نظام دی. نو وی تم د الله په حکم چلیږي او زم د الله د ښکلي رسول خلیفه تا دا خلق په یو رسم مدد کړی دی او زه هغه رسم کول نه غواړم. زه دا خط در لیږم، که ته د الله په خپل حکم چلیږي چې څه دې خوښه یې هغه کوه، که دا کلي غرقې او کار څه ورسره کوې، او که په خپل حکم نه چلیږي او د الله په حکم چلیږي نو د الله د رسول د خلیفه خط در ورسېد چې یو سکنډ هم پاتې نه شي، فوراً روان شه اوبه دې ښکته کړه. هغه خط چې ور ورسېد نو داسې ټایم کې ورسېد چې هغه دریاب اخري سر ته راغلی او د مصر خلک ټول راغلي دي. گورنر ته وایي چې صاحب دا ټول غرقېږي، کلي غرقېږي، نو که یو جینۍ پکې وغورځو څه چل به وشي؟ یو که مړه شي خیر دی، خو چې ټول کلي بچ شي. وګورې مه کوه. وی نه صبر وکړئ، زما د امیر المؤمنین سوال جواب چې راشي هغسې به کوو. دې کې د عمر فاروق رضی الله عنه خط ورته راورسېد. چې راورسېده خط یې راواغېسته او هغه خط یې دریاب ته وغورځاو. خو چې دریاب ته خط ورسېد دریاب کېناسته. تر ننه پورې تاریخ لیکي، تر ننه پورې د حضرت عمر رضی الله عنه زمانې نه تر اوسه پورې هغه دریاب بیا راوچت شوی نه دی. او نه تاریخ وګورئ، تاریخ کې دا دي ډېر دا ځای په ځای دغه دریاب وګورئ د عراق راوچت شي، اخباراتو کې راشي د
بنگلادیش وګورئ، انډیا کې وګورئ، پاکستان کې وګورئ، او د هغې زمانې نه تر ننه پورې تاسو به نه اورېدلې چې د نیل دریاب راوچت شوی دی او د مصر ښار یې غرق کړی دی، حالانکې د مصر ښار په دا مینځ کې تېر شوی دی.